یو وینا ده په انګلیسي کې وی ریډرز آر لیډرز، هغه کسان چې لولي هغوی مشران دي، لیډران دي. او ماته یو کس په ذهن کې راځي، مالکم ایکس. مالکم ایکس یو ځوانو چې په هیڅ نه پوهېدو بلکې جرم یې کړی و، بندي شوی و، او په بندیخانه کې دا مسلمان هم شو، مشهور ځوان دی، تاسو پوهېږم چې بیا امریکا CIA هم وژو. د کتابونه لوستل، بندیخانه کتابونه شته دی، او خلکو ویلي چې د به حتی دونه حده پورې کتابونه لوستل چې په بندیخانه کې په ټولو ځایونو کې به ګروپونه ګل شول، لیکن د په ډیر مجبوریت باندې خپل ځان ته یو ګروپ دننه کو ته څو په کتاب ولولي. دا به چې موږ لیدو کتاب لوستو، او دا هغه شخص شو، یو کس چې مجرم دی، بې سواده دی، ځي بندیخانې ته، بندیخانه کتابونه لولي، په همدې زده کړه باندې لوستلو باندې بندیخانې نه وځي، او بیا ځي ټول د امریکا دولت سوال لاندې راولي، چیلنج ورکوي ورته، هغه خبره کې څوک جواب وایي نشي، ځکه دا د لوستی و، دا یو لوستونکی سړی و. زه به تاسو ته دا ووایم چې یو ځوان 12 کلن یا 15 کلن ځوان سره کښېنئ او ډېرې ښایسته خبرې ورته وکړي، او 10 کاله بعد سره بیا هم کښېنئ، بیا هماغه خبرې کوي، ته به چې ورته خو 10 کاله ضایع کړي دي. هماغه ځوان دی، عمر یې تېر کړی دی، لیکن مشکل دی هغه چېرته دی چې کتاب یې نه لوستی، خلکو سره خبرې نه دي کړي، علم نه زده کړی، تا ته نو جالبن دی. د انسان ذهن 80% کولی شي بدل شي. یو څوک دا نشي زما ذهن کار نه کوي، ځکه ذهن په فزیکي حرکاتو باندې، په لوستلو باندې 80% ستا ذهن بدلیدی شي. زه شخصا مقالې لولم، کتاب لولم، او همدا زما دی کیدای شي د یو کامیابي یا ناچیز امکاناتو راز وي. هغه کسان چې لولي زما په نظر خطرناک انسانان دي. وی کوم کس چې ډېر هوښیار وي پښتنو کې کوم کتابونه لولي، او چې کوم کس کتاب لولي هغه حتما هوښیار دی. نور نو خویندو چې کتاب لولي دا ډېر مهم دی. څو شیان باید په نظر کې وساتئ. یو دا چې چی باره کې ته ډېر تا ته چی شی مهم دی، او په هغه موضوع کتاب ولوله. دویم د کتاب اولین آوټلاین وګوره چې چی شی دی، ټیبل اف کانټنټ ته وګوره، په هغه کې وګوره تا ته کوم موضوع مهم ده هغه وګوره. یو وخت کې ما کتاب اول نه شروع کړ تر اخره پورې، لیکن اوس دا کار نه کوم. زه کتاب ته ځم، ګورم کوم موضوعات پکې ماته مهم دي، هغه راخلم، هایلایټ کوم، خبره ختمه. او په دې ته امید مه ساته چې کتاب کې ته هر څه لوستی دي ته باید دا ټول زده کړې. نه، د کتاب هیڅ کله داسې نه کېږي، لیکن یو شی کېږي چې ستا فکر جوړوي، شخصیت دې جوړوي، حرکات دې بدلوي، د خبرو طریقه دې بدلوي، یو څو لغاتونه ته نوي بخي. همدا ځان سره واخله چې ته 100 کتابونه ولولې، فکر د هر یو کتاب نه ته چې زده کړل، نو ته به چې واقعا یو ځل فکر کورونه خویندو چې تا کوم کتابونه لوستي دي هغه به تا باندې مثبت تاثیر راوستی دی، بل راوستی دی، نو ته باید نور هم ولولې. یو طریقه چې ما تر خپله دا طریقه ما ته ګټه رسوي، ته غواړم تاسو طریقه هم شریک کړم. هغه طریقه دا ده، خپل دوستانو منځ کې یو لوبه شروع کړئ، یا خپل میرمن سره شروع کړئ، خپل پلار، خور، مور، هر چا شروع کولی شي، شروع کړئ. یو کتاب هغوی ته ورکړئ، یو کتاب تاسو واخلئ، هغوی د کتاب ولولي، ته هغه کتاب ولوله په دین نه یو هفته کې. که چیرته په هغه کتاب کې ته دغه نه پلس پوښتنې وکړه، که هغه لسو کې اووم صحیح جواب کړې خطر ښه، که جواب یې نه کړې هغه به 3 ورځې روژې نیسي، او که تا جواب کړې نو ته روژه نه نیسي، یا میلماني پې واړوه. ځکه په اسلام کې دغه شرط جایز دی. کوم شرط جایز دی؟ مثلا تا ته یم که هغه ځای ته ورسېدلې، زه تا ته 100 افغانۍ در کومه، که ونه رسېدلې خبره ختمه. دا شرط جایز دی، لیکن دا شرط ناجایزه دی چې ونه رسېدلې ما ته به 100 افغانۍ راکړې، که ورسېدې در کوم. دا شرط باید ناجایزه دی. نو که کتاب څوک ولولي او ته ورکې، که ودې لوستلو پوښتنې جواب یې کړې، روژه نه نیسې، که نه 3 روژې ونیسه. هم د کتاب ولوستو خپل ځان ته ګټه ورسوله، هم د خپل آخرت جوړ کړو. کولی شي بل شرط پې کېدی، نو همدا شرط یو بل سره کېدی، یو بل تشویق کوي، او کتابونه ولولئ. چې کوم کتاب نه زړه تنګ شو بل راواخله، ته کولی شي څو کتابونه ولولئ. د باندې به زه بله ویډیو جوړ کړم چې کتاب باید څنګه ولوستل شي، څنګه باید نوټ واخیستل شي، او څنګه باید یو کتاب سره د انسان مینه پیدا شي. دا فقط عمومي معلوماتو زده کړې باره کې همدا یو دلیل دی چې الله سبحانه وتعالی اولین آیات کې چې کوم نازل شوی دی، اقرأ باسم ربک الذي خلق، ولولئ. ولې په عربیه کې زرحاو منحاو مشکلاتو، خلکو ژوندي خپل لورګانې خښولې، ته به نه وایې چې دا رب باید ولې چې لورګانې مه خښوئ، ځکه جدي موضوع هغه وه. لیکن الله سبحانه وتعالی خالق د کائناتو، مالک د ټولو حکمتونو، په دې پوهېدو چې هر مشکل په لوستلو حل کېږي، او موږ متاسفانه موږ لایق نه لولو. او سروې هم شوي وه، ته ورشه امریکا ته، ته ورشه اروپا ته، استرالیا ته، په ټرین کې نور ځینې هر سړی به کتاب لولي، په تیاره کتاب لولي. او زمونږ افغانان به څه کوي؟ په تیاره کې چې ناست دي، د یو قونج او بل قونج دغه کوي، ای صاحب سلام علیکم، ته ښه په خیر یې، هلته هم وخت ضایع کوي، په مجلسونو کې هم وخت ضایع کوي، په احمد و محمود به قصې کوي، غیبتونه به کوي.
نه لوبه مو کوئ، قصې مو کوئ، لیکن کتاب ته حتما وخت ورکئ. بیا لوستل 2 طریقې هم شته دی. یا ته ووایې چې زه هره ورځ نیم ساعت کتاب لولم، یا ووایې چې هره ورځ زه 10 ورقې کتاب لولم. او دا که جاړم که خاندم دا کار کوم چې یو دفعه ورسره عادت شوي، لکه څنګه زمونږ وجود غذا ته ضرورت لري، زمونږ فکر، زمونږ دماغ هم او زمونږ روح هم غذا ته ضرورت لري، چې هغه د الله ذکر دی او علم لاسته راوړل دي. نو امید لرم دا ویډیو تاسو مفید وي. که مفید وي نور سره هم شریک کړئ.